الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه حامد افغان القریشي ارپنز فاونډیشن لخوا ډاکټر صاحب صدیق او د هغې ټولو ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات. ډاکټر صاحب محترم، د کم یتیمانانو دپاره او د کم عام ولس دپاره چې موږ په دغه ځای کې چې 2م نمبر کویو شروع کړې وه، الحمدلله د الله فضل او احسان سره په خیر سرته ورسېده. مشران هم د دې د کویو د تایید دپاره راجمع شوي دي چې دا ځای تاسو د مستحق ګڼلی دی. دا خلک ډېر مستحق دي. رب العالمین دې ستاسو صدقه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. رب العالمین دې ستاسو اولاده نیک عمله صالحه کړي، تر څو تاسو د دغې یتیمانانو او د دغې بېوزلو اواز واورېده او دې ته هم دغه ځای کې کوي وله. رب العالمین دې ستاسو هر قدم په نیک اعمالو کې حساب کړي. ان شاء الله تعالی د کویو کتابه کوو او د هغې نه وروسته به دا دې عام ولس ته سپارو، نو تر څو چې موږ د کویو افتتاح کوو تاسو راسره ملتیا وکړئ. على الأزهر الله أكبر كمن وكر مصر الإذاعة. جزاك الله خيرا. زه حامد افغان القریشي ارپنز فاونډیشن لخوا ننګرهار افغانستان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.